د پوتین سپي. پوتین 3 سپي لري. د ورځې په جریان کې د هغوی سره خپل وخت تیروي. دا سپیان چې دي د پوتین خاص سربازان بلل کیږي ځکه د ده څخه ساتنه کوي. دا سپیان چې دي په نامه د بوفي، یومي او کونی په نامه څخه دي. دا سپیان چې دي د مختلفو ولسمشرانو او مختلفو هیوادونو څخه ورته د تحفې یا ګفت په شکل ورکړل شوي دي. پوتین د ورځې په جریان کې خپل وخت د دغه سپیانو سره تیروي. دا سپیان چې دي د پوتین ژوند یې 2 واره ژغورلی دی. یعنی هغه انفجاري مواد چې پوتین ته ځای پر ځای شوي وو هغه یې د انفجار څخه مخکې شنډ کړل ورته. یعنی هغه د بوی په وسیله یې استشمام او احوال یې ورکړه. دا سپیان کولی شي چې غذایي توکي یعنی غذایي مواد چې په زهر ککړ وي هغه هم بوی استشمام کړي او که چیرې په زهر ککړ وي هغه هم احوال ورکړي. نو دا سپیان چې دي د پوتین خاص ساتونکي بلل کیږي. دوستانو یو ډیر مهم خاصیت د پوتین بل به درته وښایم. پوتین کله چې یو بل هیواد ته ځي یا بیروني سفر باندې بوخت وي هلته کله چې دی تشې متیازې یعنی باول او همدارنګه مدفوع مواد چې دي یا غایطه مواد چې دي چې په هغه هیواد کې دی کله کړي هغه بیرته روسیې ته راوړل کیږي. یعنی هغه هلته نه پرېښودل کیږي. هغه خاص کسان چې ورته ټاکل شوي دي د باول او همدارنګه غایطه مواد یعنی ډکې متیازې چې دي او هغه بیرته روسیې ته راوړي. نو دا په دې اساس راوړي چې ترڅو نور جاسوسي کړی یعنی جاسوسي سازمانونه د نور هیوادونو چې دي هغه ونه کولی شي ترڅو د ده په مدفوع او همدارنګه په باولو باندې جنیټیکي مطالعات وکړي وروسته دته د ژوند خطر او یا هم نور خطرونه پیښ کړي. نو دا هم ډیر مهم خاصیت دی دوستانو. د پوتین یو بل مهم خاصیت به درته وښایم ډیر عجیب دی، تاسو ورته غوږ او همدارنګه ووینئ. پوتین یو خاص آشپز لري. دا آشپز چې دی دته هغه خاص خواړه چې دي چې د ده خوښ دي ورته تیاروي. دا آشپز چې دی پوتین کله چې هر هیواد یعنی بهرني سفر باندې ځي نو دا آشپز ورسره بیایي او هلته هغه مواد چې د ده خوښ دي چې ترڅو یې وخوري هماغه ورته تیاروي. یعنی پوتین دا خاصیت لري چې د نورو هیوادونو هغه ځانګړي خوړه یا هم هغه نور مواد چې ورته تیاریږي هغه هیڅ کله استفاده نه کوي. او حتی دوستانو پوتین خپل هیواد کې یعنی خپله کرملین کې که وګورو کله چې دوستان ورته خواړه یا داسې نور څه راوړي د خوراک دپاره هغه هیڅ وخت دا استفاده نه کوي. ولې نه کوي؟ په دې خاطر چې د ده ستر ډار همدا دی که ستر ډار یې دا دی چې په خوراکي توکو کې کیدای شي چې زهرجن مواد ګډ شوي وي او بیا یې که دا یې وخوري هغې ته د ژوند مشکل پیښ کړي. ځکه مخکې هم د ده نه داسې پیښه شوې وه. نو هیڅ کله د بل چا خوراکي توکي نه خوري. دا آشپز چې دی د ده یو خاص ملګری دی، دته خاص خواړه پخوي. هر ځای چې دی ځي په سفر باندې دی ورسره وي او چې کوم څه شی خوښ دي هغه مخکې ورته تیاروي په بل هیواد کې، بیا وروسته دی د هغې څخه استفاده کوي. د پوتین یو بل مهم خاصیت څه دی دوستانو؟ کله چې پوتین وغواړي کوم هیواد ته لاړ شي نو یوه میاشت مخکې خپل هغه جاسوسي کړی همدارنګه اطلاعاتي کسان چې دي هماغه ځای ته لیږي ترڅو وکولی شي هلته ټول اطلاعات غونډ کړي ترڅو په ده کومه حمله ونه شي. یعنی په هغه ځای کې چې دی وغواړي هلته شپه تیره کړي هغه هوټل کې د هغه چا سره وګوري او همدارنګه په کومو موټرو کې چې دی هلته ځي همدارنګه هغه تیاره هغه چې ده چې د ده لپاره اختصاص شوې ده هغه ټول چک کېږي یوه میاشت مخکې. که چیرې کوم خطر وي هغه دته راپور ورکول کیږي. وروسته بیا که چیرې کوم مشکل وي هغه مخکې ورته شنډ یا خنثی کیږي ترڅو وکړي چې دی په ډېر آرامۍ سره هغه هیواد ته لاړ شي. نو دا بل خاصیت و. پوتین
سهار نه راویښېږي د وخته. پوتین کله چې راویښېږي تقریبا د ورځې 12 یا 11 بجې وي. کله چې راویښ شي هغه خپل خاص خواړه چې دي چې اکثرا پنیر او یا هم هګۍ او یا داسې نور څه چې هغه خاص اشپز یې ورته تیاروي هغه نوشیجان کوي. وروسته بیا دی د لامبو ځای ته ځي چې تقریبا 1 نه تر 2 ساعته هغلته دی تیروي. کله چې دی لامبي هلته اکثره خپل تصمیمونه او همدارنګه خپل هغه فکرونه چې څه وکړي هغه ترسره کوي. دی پوتین وایي چې کله زه لامبم دا ماته هم روحاً او همدارنګه د تصمیمونو په نیولو کې ماته ډیره همکاري کوي. بیا وروسته پوتین کله چې ولامبي د وزن بردارۍ کلب ته ځي. هلته وزنونه پورته کوي تر څو وکولی شي خپل صحت نور هم روغ وساتي. د دغه کلب په جریان کې دی خبرونه هم ګوري، یعنی تلویزیون چلندوي. هغه مهم خبرونه چې دي د دنیا د ګوټ ګوټ څخه هغه تعقیبوي. پوتین د انټرنیټ سره دومره مینه نه لري. ډیر کم پیښیږي چې دی د ویب پاڼو او د نورو شیانو سره استفاده وکړي. وروسته پوتین کله چې د دې ځای څخه خلاص شي نو د کرملین ماڼۍ په طرف ځي. هلته ټولې لومړی چې دی څه کار کوي هغه ټولې روزنامې د ټولې نړۍ څخه چې دي مهمې چې دي هغه لولي چې په دنیا کې څه تیریږي. وروسته هغه خپل پلان یې چې تیار کړی دی هغه کابینې ته ځي، هلته جلسه نیسي. وروسته د ډیر کار څخه وروسته کله چې دی آرامه شي خپلو هغه خاصو سربازان هغه 3 سپیان چې دي هغې ته ورځي. وروسته که کوم سفر پلان شوی وي هغه ترسره کوي. وروسته چې بیا د شپې تر 3 بجو پورې دی خپل کار ترسره کوي بیا وروسته بیرته ویده کیږي. د پوتین شخصي ژوند. پوتین په 1952 میلادي کال کې په سنت پټرزبورګ کې وزیږېدله. پوتین 2 لوڼې لري. همدارنګه په 2014 کال کې د خپلې ښځې څخه بیل شوله. د پوتین نیکه د لینین اشپز و. پلار یې د سمندري ځواک افسر و. پوتین په 1975 کال کې د حقوقو رشتې څخه فارغ شوله. پوتین خاصه مینه د جاسوسي شبکو سره و. په همدې علت یې د پخواني شوروي د جاسوسي کړیو سره کار شروع کړله. ډیر وخت یې په آلمان کې په همدې برخه کې تیر کړله د روسیې لپاره. بیا وروسته په 1919 کال کې صدر اعظم شوله. په 2000 کال کې ولسمشر شوله. اساسي قانون کې تغییرات راوستل چې دی وکولی شي په 3م ځل هم ولسمشرۍ ته ودرېږي چې تر اوسه پورې ولسمشر او همدارنګه د نړۍ یو له غټو ولسمشرانو څخه بلل کیږي چې وکولی شول د پخواني شوروي هغه پرځېدلی اقتصادي او همدارنګه نظامي ځواک بیرته ورغوي چې نن روسیه په ډیرو برخو کې یوه پرمختللی روسیه بلل کیږي.